قبر کې دنه بیا حساب کتاب دی، قبر کې دنه عمل نشته. دا خبره درته کوم د زړه نه زړه ته کوزه کوي. نن بازار نشته، په بازار کې مال نشته، او زما او تا سره د اخیستو طاقت نشته. سبا به نه مایي، نه به بازار او نه به درماتي، هېڅ به هم نشته. نن الحمدلله موقع ده، بازار، سامان، طاقت، هر څه شته. څه چې اخلي واخله، څه چې کې وکړه، الله ته چې په څه طریقه نږدې کېږي نږدې شه، خو چې دې قبر کې کېښودې دروازه ټوله بنده شوه. خبره نو دا ژوند غنیمت وګڼئ. نن زموږ سره وخت دی، نن موږ سره مال دی، نن موږ سره صحت دی، نن موږ سره فارغه وخت دی، نن زموږ په بدن کې ساه کته ځي ورځي، سبا له به هېڅ راځي چې علم یې زده کړي، راځي چې خپل رب وپېژني. او دا درته وایم د دې وخت نه هم فایده واخلئ او د علماو نه هم فایده واخلئ. یو حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري سره مسلم کې حدیث دی: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. قیامت ته به نږدې الله علم اوچت کړي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو، وایي الله به علم داسې نه اوچتوي چې د خلکو د سینو نه به یې راکړي. حديث نوجد خانو يا رسول الله سنبو جدي، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله بعلم ختمي دو علماء ختمون علماء مريد علم ختمي، علماء مريد علم ختمي. کله چې موږ یو عالم جنازه راغستې او بیا په خاورو کېږدو، دا سوچ مه کوئ صرف چې تا یو انسان راغستی د خاورو کې کېږدو، تا علم راغستی د هغه دې په خاورو کې، ځکه چې د هغه د سینې د علم نه ډکېده. کله چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه وفات شو، شهید شو، او صحابه کرام وخخ نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جړل او دی وی نن موږ د علم په لسو حصو کې نهه حصې په قبر کې، یعنې موږ عمر بن الخطاب په قبر کې نه دی ایښودی، موږ نهه حصې علم په قبر کې کړي. نو نن الحمدلله موږ سره علما شته، او زموږ په ژبه کې په پښتو کې کومه ژبه چې ته غواړې په هغه ژبه کې عالم شتي. بیان ته په انټرنیټ اورېدی شي، بیان ته په جومات کې اورېدی شي، بیان ته په آډیو طریقې سره اورېدی شي، کتابونه شتي، میموري کارډ شتي، آنلاین درسونه شتي، مدرسې شتي، یونیورسټیانې شتي، هر څه شتي چې الله دې نه تپوس کړي چې تا ولې علم نه دی کړی. موږ سره څه وزر شتي؟ هېڅ وزر نشته. پخوا به لا خلکو دا ویزه ګاډي نشتي او وسایل نشتي او غریبي ده او مالداري. ته اوس کور کې کښېنه آنلاین درس وایه، کور کې کښېنه د بچو په منځ کې د ملګرو په منځ کې ځینې زده کوه، چې بیا هم نه زده کوې خو بدبختي شو. چې ستا جومات ته، ستا د کور خوا ته، ستا د فیکټرۍ خوا ته، ستا د کار د ځي خوا ته حلقه د علم لګي او درس پکې کېږي او ته په هغې کې نه کېږي، نو څه عذر شته الله په باندې؟ نو ځکه زما تاسو ته دا نصیحت دی چې د علم شوق او جذبه زیاته کړئ، کوشش او محنت شروع کړئ. صرف دا نه ده چې موږ په دې هفته کې د یو درس کوو خبره ختمه شو، نه نه، موږ به یو درس کوو به صحیح ده، خو نور به موږ ځان د دین سره تړلی ساتو. کتاب به وګورو، بیانونه به اورو، آنلاین چې کوم درسونه کېږي په نېټ باندې هغه به وګورو. دې فیسبوک کې دا ملګري اکثر داسې دا خبرونه ګوري، او دا راته زه یقیني وایم 90% بلکې دا 90 هم لږ دي، 95% ده. هر سړی غواړي چې خپله صفحه مخکې د خپل پیج دغه مخکې ووځي. د هغې دپاره به یو خبر ورکړی سعودي عرب کې نن دا چلو شو، پاکستان کې ده، افغانستان کې ده، او دی به داسې ډکه به ګوري. د دې په ځای ته د یو عالم درس روان او نس منټه د دې خبرونو په ځای ځان له غم ډېری. هلته کرونا وایرس دا چلو، او دلته کرونا وایرس دل چلو، او دلته دې دومره مړه شو، او دلته پلانی بیمار شو، هلته دا ګوره غم دې هم ډېرېږي. د دې په ځای یو 15 منټه د قرآن ترجمه وکړه، علم دې وکړو، وخت دې هم قیمتي شو، او په دې باندې پوه شو. نو داسې به کوو که نه به کوو انشاءالله.